وشاء الله أمرا د نصیحت سره ډکې خبرې ولله المشيئة والقضاء إذا ما العبد طال به. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایله چې کم سړی د ځان سوالګر جوړ کی فقر ټولوي سوال کوي نو الله جل جلاله پر هغه باندې د فقر دروازه خلاصوي، یعنی د غریبی او د مسکینت دروازه باندې خلاصوي. مسند احمد. سجاياه الوفاء وداعا من قلوب موجعات. یو بل حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم سړی د سوال کولو سره یعنی د غوښتنې څخه پرهیز وکړي ځان ځین ساتي نو الله جل جلاله بیا دی د فقر او د سوال غوښتنې څخه ساتي. او کم څوک چې دا خواهش کوي چې زه بې نیازه سم یعنی د چا څه سوال نه کوي فقر نه کوي نو الله جل جلاله به هغه بې نیازه کړي. صحیح مسلم. تذكرنا بكم ألحان شاد وآيات إذا حاد. یو بل روایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه مسلمان چې صاحب عیال وي او جفاکش وي خواري کاږي خپل په خپل لاس سره خواري کاږي نو الله جل جلاله هغه خپل دوست جوړوي او داسې څوک دوست نه جوړوي چې هغه تندرست وي صحتمند وي د صحت او د تندرستی باوجوده نه د دنیا په کار کې مشغوله وي او نه د دین په کار کې مشغوله وي، نه د دنیا کار کوي نه د دین کار کوي حالانکه صحتمند دي نو داسې څوک الله نه خوښوي دوست نه جوړوي. غنیت الطالبین. نو محترمینو په کار داده چې سړی قناعت وکړي صبر وکړي در ځان د لوړو خلکو ته نه ګوري در ځان د لاندې ته ګوري چې د صبر ماده پکې پیدا سي او د خپل وس مطابق د چا څه غوښتنه مه کوئ پیسې د چا څه مه غواړئ سوال فقر مه کوئ که په هره طریقه وي که په اشارات وي که په کنایات وي که په هره طریقه وي خپله خواري کښل پکار ده. د ټولو څه ښه روزي هغه ده چې څوک په خپل لاس سره حاصله کړي. الله جل جلاله دې د هغو په مال کې برکت واچوي چې څوک خپل وس دست دادي د خپل اولاد دپاره ګټي او راوړي او الله جل جلاله دې و هغه خلکو ته توفیق ورکړي چې کم خلک سوال کوي چې دغه سوال غلطه پیشه پرېږدي او خپل روزي او خپل لاس سره ګټل شروع کړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. إخاء فليت العالمين فدتك طرا وحق لمثلكم من الفداء